مانکی فاکس یا د بیزو د تڼاکو یا د شادو د تڼاکو ناروغي چې ده دا د امپاکس وایروس په واسطه باندې رامنځته کیږي. د لومړي ځل لپاره په افریقایي هیوادونو کې دا په شادوګانو یا بیزوګانو کې تشخیص یا معلومه شو او په 1970 کې د دې پیښې چې د په انسانانو کې هم ولیدل شوې. په 2022 کال کې په اروپا، امریکا، جنوبي امریکا او په نورو هیوادونو کې د دې پیښې ولیدل شوې او په دې اوس وختونو کې په پښتونخوا او افغانستان کې هم پیښې ثبت شوې. دا یو ویروسي ناروغي ده چې د مستقیم اړیکو په واسطه همدارنګه بین یو انسان نه بل انسان ته لیږدول کیږي. همدارنګه د ټوخي او پرنجي په واسطه که چېرته د هغه ټوخي او پرنجي کې د اوبه په یو بل انسان باندې ولګېږي نو دا په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. ناروغ د بدن په مایعاتو کې دا ویروس هم موجود وي نو که چېرته د داسې ناروغانو سره څوک جنسي اړیکې ونیسي نو روغ خلک هم په دې باندې اخته کیږي. او څلورم که چېرته د ناروغ په دې ناروغۍ باندې ناروغ د جامو یا بسترې نه ګټه پورته شي هم په دې ناروغۍ باندې چې دی اخته کیږي. کله چې دا میکروب د انسان بدن ته داخل شي د 5 نه تر 21 ورځې وروسته چې دی په ناروغ کې نښې نښانې پیدا کیږي. د دې ناروغۍ چې دی نښې نښانې عیناً د یو زکام په شکل باندې دي. لکه مثال ناروغ تبه لري، سردردي لري، ځاندردي لري، بې اشتهایي لري او همدارنګه په مخ کې یعنې سرې دانې پیدا کیږي او بیا دا سرې دانې په تڼاکو بدلیږي او بالاخر چې دی دا د ټول بدن کې د مخ نه ټول بدن ته چې دی لیږدول کیږي او ټول بدن په دې اخته کیږي. تڼاکې ماتیږي او بیا وروسته په زخم باندې بدلیږي او دا زخم چې دی بیا وچیږي. یعنې کله چې د وچېدو خواته لاړ نو یعنې دا د روغتیا یوه نښه نښانه ده چې ناروغ جوړیږي. کوم داسې خاص سخت شکل نه لري خو په ډېرو کمو پیښو کې په کوچنیانو کې، په حامله ښځو کې او په هغه ناروغانو کې چې د بدن مقاومت یې کم وي سختي. یعنې معنا د دغه ترڅنګ ورته ناروغ سینه بغل کیږي، مغز یې په میکروب اخته کیږي، همدارنګه وینې ته میکروب داخلیږي او یو عمومي میکروب د ټول بدن چې دی ورته پیدا کیږي. خو دا په ډېرو کمو واقعاتو کې او انسان ترې هم مړ کېدلی شي. درملنه کومه داسې خاصه ځانګړې درملنه نه لري ځکه چې دا یو ویروسي ناروغي ده او د زکام په شکل دی فقط په عرضي ډول باید درمل شي. ناروغ باید تجرید شي یعنې ځان ته شي تر څو پورې چې نور خلک په دې ناروغۍ باندې اخته نه کړي. او که چېرته تبه ولري، ځاندردي ولري نو ناروغ ته باید پرستامول، نولجین یا ایبوپروفین د درد درمل باید ورکړی شي. ناروغ ته باید ډیر زیات مایعات ورکړی شي. غذایي رژیم باید صحیح شي. صحیح غذایي مواد ورکړي، سبزیجات، تازه میوه‌جات تر څو پورې چې د بدن مقاومت یې لوړ شي. د دې ناروغۍ نه د مخنیوي په خاطر باندې واکسین هم شته چې دا 2 ځل واکسین کیږي. یو انسان روغ انسانان 2 ځل واکسین کیږي چې یو ځل کله واکسین شي 4 اونۍ وروسته یو بل واکسین ورته کیږي او دغه چې دی بیا دغه ناروغۍ څخه ژغوري. ډیری باید هغه خلکو ته چې په روغتیا په برخه کې کار کوي دوی باید چې دی واکسین شي او په هغه ځایونو کې چې یعنې دا ناروغي ډیره زیاته وي باید حتما ټول انسانان واکسین شي. د یوې بلې روغتیایي خپرونې پورې له تاسې اجازه غواړم ستاسې د بشپړې روغتیا په